اله نوې موبایل دی واخیسه. واو دا میسنجر او فیسبوک چلی؟ چلی یار. او واټس اپ او ټیک ټاک؟ مړی د میټرو بس او پلین کوچ هم چلی. دا سپی دی پس مکه پرېږده. اله تا ورته مړه کمبله چوړې د روم ووایه. نه جی سپی دی. دا کم نسل سپی دی؟ دا شیټزو دی. شیټزو. شیټزو چې دا منجان څه کوي؟ یاره که منجانه څه ګورې؟ یاره داسې کار عمرې ته راغلی وم، دلته مې 50 روپۍ چشمې واغستې، دا چشمو نه شیشه پرېوته. اوس ګورم چې چشمو شیشه پیدا کړم یار، ډېر زیات مې وکته یار، نه مې لایي. دا جي ما اورېدلی دي چې مور پلار ته په کتو کې ډېر زیات ثواب دی. او بچا مور پلار ته کتو کې ثواب شته، خو دا ته چې د شپې پټ پټ ګورې که نه، ګوره دې کې لویه ګناه ده. سلام علیکم مینوالو، زه یم سلمان مردان احساس نیوز سره تاسو ته مخاطب یم. د 14 اګست ماحول د تفره تفریح ده، داسې ازادي خلک منع وکړي. د ملګرو نوم تپوس کوو، پوټون یې ځای او بابا هم سره موجود دی، چارې لګولې دي، ټولې چاټې لګولې دي. بابا دا څه کار دی؟ دا والله به چې ازادي ده، جنډې منډې ده، دا کوم روړي دي نو. بابا ته راته وایي چې داسې دي. دا والله د دې سره دی نه نورې خلک یې غواړي دا پونګې دی نو. بابا یو پونګې خو پیوه که نه؟ نواز مشر سړی یم ما ته. خیر دی بابا، یو پونګې چې اوس را څنګه واس کوي؟ اوه بابا خیر دی. بابا ډېر بدرنګ اواز دی نو؟ دې بدرنګ اواز و؟ او که نه؟ راشه لکه ته پونګې دی بدرنګ هلکه ته باید په چا څه نام دي. خان دا کپړې مې ډېرې زیاتې بېکاره شوي دي، هسې ما ویل که یو جوړه جامې دې راړه واغستې ښه به نه وي؟ نوکره لږ صبر وکړه، صبر د صبر مېوه ډېره خوږوي. والحمدلله. خان 6 میاشتې وشوه، دا کپړې مې ډېرې زیاتې خرابې شوي دي، ما ویل که یو جوړه جامې دې راړه واغستې نو. مړه صبربن خو نه یې ناسته، لږ صبر وکړه، لږ د صبر مېوه خوږوي. یو شګور وړه شبه یلکه دا سړي ده. خان دا د صبر هغه میوه ده که نه؟ هلکه چې دا کمزری یار دلته روزانه جنکۍ ځي راځي، دا څه حساب دی یار؟ دا ثوابې ومن یونیورسټي ده که ښه نو دلته به څه کوو یار؟ دلته مې له نوکري کتلې نو مړه او پوره 10,000 روپۍ تنخوا هم دا څه وې؟ تنخوا هم ورکوي؟ वैसे मरा तुम्हारा दादा क्या काम करता था? यार खान साहब हमारा दादा शादी के लिए लड़कियां तैयार करता था। मतलब उसका ब्यूटी पार्लर था ना। और तेरा दादा? हमारा दादा शादी के लिए लड़के तैयार करता था। मतलब उसका भी ब्यूटी पार्लर था? नहीं मरा, वो हकीम था। हाँ साहब मैं तो बड़ा ही नाराज हूँ। मड़ा क्या हो गया? यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, तू मेरा पता भी लेने नहीं आया। मड़ा माफ कर दो, दोबारा जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ना हम तुम्हारा पता लेने जरूर आएगा। منجنا ها صادق وای مړه یاره ښځه راباندې زوروره چې ته وکیل سره خبره وکړه چې کیس پې وکړم ولې څه چلې کړی مړه لوښي راباندې وینځي یار. دا خو اسان کار دی، اوس دا دی مړه بس وکیل سره خبره کومه. زما ملګری ډېر ښه وکیل دی، جاوید زاده نوم یې دی. هلو السلام علیکم جاوید زاده. منجنیا مړه زما یو ملګری دی ډېر غټ اندېښنه کې راګیر دی یار، ښځه پې ظلم کوي لوښي پې وینځي. هلکه دې ټایم کې زه نه یم اوزګار، یو 2 منټه صبر وکړه، کپړې وینځمه. अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खान जी 10,000 रुपये चाहिए। पैसे मैं दे दूंगा तुम्हें, वापस कब करोगे यार? खान जी 1 महीने के बाद वापस कर दूंगा। अच्छा भी देता हूँ। ओहो यार वायलट तो मैं घर भूल गया। अजान हो गया है, जुम्मे का दिन है, पहले नमाज पढ़ते हैं फिर मैं घर से आपको पैसे ला के दे दूंगा, सही है? नहीं नहीं मुझे भी चाहिए, नमाज फिर बाद में पढ़ लेना। अरे जाओ खाना खराब का बच्चा, जब तुम खुदा का फर्ज नहीं अदा कर सकते तो हमारा कर्ज कैसे अदा करोगे? जाओ मेरे रास्ते में निकलने का मजा देख, चल दीन की तबलीग।
امن جنا بلا پیسې دي در سره دا کم ځای کې یا یاره جاوید داسې کار دی که نه پیسې مې جمع کړي او زه هم ګاډی اخلم یار هلکه انشاءالله ورسره وایه نو مړه خپلې پیسې ورکوم انشاءالله ته پکې ضرورت نشته ملګري دا ګاډی مې خوښ شو یار دا به راله رانه کې واله که نه یار دا ګاډی ډېر سپیشل دی بس زه خو یم دا به راله او دا په څو دی دې خو 20000 روپۍ قیمت دی ها بس دا به راله راکړي یار دا مې خوښ دی ډېر زیاته وای لکه منجنه دا ولې ستا خو ټول حالات خراب دي یاره داسې کار و چا رانه جیب و انشاءالله نو ما درته نه وي چې هر سرکار سره انشاءالله وایه په میله کې رانه و انشاءالله زه اوس ګرځم انشاءالله السلام علیکم صادق صاحب څنګه چلې وایه که نه خیر دی حالات ښه دي ماشاءالله بچنګړې خورې ګټه شوې ده او که نه دا انګلیش سکول ته لېږم هلته کې ډېر ښه سبق یې زده کړی دی ښه انګلیش کې سبق وایي او که نه زبردست نو موږ ته به څه واورئ بچي انکل سره انګلیش کې خبرې وکړه انکل هاو آر یو آی ایم فاین بیټا بیټا زه یو تپوس وکړم او که بچې اولې کلمه راته ووایه نه راځي داسې کار دی وروره چې خپلو بچو ته د دنیوي سبق سره سره دیني سبق هم ښایي ځکه چې هغه راځي د دواړو ځانو ګټه ده